دوستانو یو ځل بیا څنګه مې تاسو سره وعده کړې وه چې یو بل څه چې زما د بلاګینګ لپاره ضروري دي او تېره ویډیو کې مې یادونه هم کړې وه نو هغه په خیر رسېدلي دي نو هغه به بحث کوو او ګورو چې څه شک کې خلاصوو یا نو تاسو فکر وکړئ چې په دې کې به څه وي نو راځئ دغه پارسل راغلی دی فلپکارټ نه راغلی دی او دغه ایډرس چې دا زموږ د کور ایډرس دی دې راغلی دی دا انبکس کوو تاسو فکر وکړئ چې په دې کې به څه وي زه به لږ ډېر معلومات هم د دې په اړه تاسو ته درکوم نو انشاءالله راځئ ګورو چې څه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دوام وایي چې دلته پروډکټ وساتي که نه نو دغه ځینه تاسو پېژندلی شئ دا شی دی ډېره هغه تاسو پېژنئ دغه دی DJI دا هغه مایک دی چې ما تاسو ته یادونه کړې وه نو دا په اوس وخت کې بهترین مایک دی پروفیشنل مایک دی زما د پوډکاسټونو دپاره به ځینې دلته افغانان دوستان دي ملګري دي همدارنګه هندیانو سره خارجیانو سره به انشاءالله په مرکې کوو مختلفو ځایونو کې او هر څه چې جالب وو نو تاسې راسره خپل نظرونه شریک کړئ چې په کومو موضوعاتو باید زه دلته ویډیوګانې جوړې کړم تاسو ته کوم یوې جالبه دي خپل نظرونه نیوکې هم راسره شریکوئ ځکه نیوکو ته ضرورت لرم زه خپله غواړم چې دغه نوی ټرینډ دی نو ټول نړۍ اخته ده چې کانټینټ جوړ کړي موږ به هم دغه کوو هم زده کړه کوو موږ تقریبا د جرنالیزم 2012 کې ما جرنالیزم لوستی وو او د هغې نه وروسته بیا یو څه عملي کار وکړو بیا د علمي او وظیفو له وجې پاتې شو نو غواړو چې دا راتازه کړو زده کړه به کوو او ورسره به نوي شیونه به ایکسپلور کوو نو عدنان خان زما زوی هم غواړي چې بلاګینګ وکړي نو هغه به انشاءالله ویډیوګانې جوړوي دواړه یو ځای به یې جوړوو د هغې خپل چینل هم شته د یوټیوب انسټاګرام شته او فیسبوک یې هم شته نو هغه به هم خپلې ویډیوګانې جوړوي او زه به هم کوم ویډیوګانې چې زه ما ته جالبه ښکاري چې ضروري دي هغه هېوادوالو لپاره چې راتلونکي کې استفاده ترې کولی شي د هندوستان د ټکس لپاره یا هم معلومات ترې اخیستلی شي نو راځئ دا خلاصو بسم الله الرحمن الرحیم دغه دې نه خلاصېږي نو دغه خو دا یې لیبل دی په دې لیبل کې نو څه معلومات دي دا نو بیس په چینایي ژبه دي او انګلیسي هم پکې شته خو خیر دا یې بل څه هم شته دا یې هغه معلوماتي کتابچې دي دا دغه کیسینګ دی یا کور یې دی چې په دې کې دغه کور راځي نو دغه کور سره ډېر ښکلی کور دی ماشاءالله ما ډېر خوښ شو د دې په کیري کولو یا چېرته وړلو راوړلو کې اسانتیا یې درته نو په موبایل کې راواله مایک هم دننه محفوظ چې ماته شي خیر ښه نو دا هغه د مایک کیس دی چې په دې کې هم مایک او دغه مایکونه دوه دانې پراته دي او ټرانسمیټر دي دا وروسته خلاصو دي دغه اوس په دې کې چې موږ ښکاري دا دغه د ساوند کیبل دی چې دا د کیمرې لپاره خصوصا د DSLR کیمرې لپاره چې هغې سره یې وصل کړي دا یې د ټایپ C چارجر کیبل دی چې دا به پرې چارج کولی شي دا مایکونه ورسره دغه دې ته وایډ سکرین وایي البته نو وایډ سکرین په معنا د دې چې کله ته په تیزه هوا کې ویډیو ریکارډ کوې نو دې شی ته ستا ضرورت پیدا کړي دا په مایک کې وصل کېږي نو دا پکې دوه دانې دي البته یو بل هم دی دغه دی دا هم دغه ډبل پلاستیک کې دی دا دی نو دا دلته کې دا زو چې نور پکې څه شی نو ما ته دلته څه شی خاص نه ښکاري ډبې کې وي دا نو هغه مواد چې ما درته وویل چې تر څو دا کور پروډکټ ثابت وساتي دا دغه نو دغه دی دا تاسو ته ښکاري پریس ټو انلاک نو دغه هلته بټن لري دا یې ډېره د هغه تېر DJI 1 مایک یا DJI جنرال مایک چې اوله کې راغلی هغې کې نو وزن یې ډېر زیات نه دی دغه پرې لګېدلی لیبل نو دا به خپله دغه کوو لیبل به لرې کوو بسم الله دا لرې شو دلته ولګو دا بټن یې داسې پرېس کېږي دا چې د پرېس کړم دا کور به یې دغسې جګ واو نو دغه د لایټ پرې ولګېدو د مخې سره نو دې کې دغه چې دی دا دوه دانې پکې ټرانسمیټر دي د مایکونه کتلی شئ تاسو دوباره خپله آن شو نو دې سره دغه میګنیټ هم وي بعضې خلک چې دا غواړي په دغه کې دننه کېږدي نو دغسې کېښودلی شي خلک یې داسې دغسې کولی شي چې دلته یې ولګوي نو مایک هم نه معلومېږي او ستا کار پرې روان وي نو ډېر خوندور مایک دی دا یې دوه ټرانسمیټره دي دوه دانې دي البته او دې سره نور هم څه شته هغه هم زه تاسو ته ښایم نو راځئ چې دغه بل پکې دا ریسیور دی
نو دا ریسیور چې دی دا په موبایل کې کیمرا کې او ټچ سکرین لري البته دا نو دا 2015 نن دا تاریخ ورکړی دی نو دا تاریخ دی نو دا دی البته دا جبې دي نو دا ژبې رانه دغه نشي انګلیش نه بل شی نشي چې بیا به نو ورپسې ګرځو پیدا کېږي باندې دا یو څه دغه دي دا به وروسته سیټ کوم دا یې والیوم دی البته والیوم یې کړی دی نو دغه شی نه دي دا د دې نه هم کېږي دغه بټن یې ورکړی ده نو دې کې دغلته هیډفون ورکولی شي چې کله ته غواړې چې خبرې وکړې نو ستا غږ به دلته کوم ویان چې یا څوک چې خبرې کوي مایک دلته بیا غږ راځي دا یو پټ دپاره دی نو په ټوله کې بیا دلته د موبایل د وصلولو دپاره یو بل څه ورکړي دي چې دغه کور چې لرې کړي دي ځینه البته دې ځینه دا کور وباسي نو دې دپاره بیا دوه نور پینونه دي که چېرې تاسې آیفون کې استعمالول غواړئ د آیفون دپاره دغه پین ورکړی دی او که چېرې تاسې په نورو انډرایډ کې چې هغه ټایپ سی خوري نو دې ته دا ټایپ سی ورکړی دا بس په اسانۍ سره فکر کوم په دغه ډول به یې ورکوئ دغه ډول باندې ورکوئ بسم الله لږ ټایټ دی دا ځای البته نو دغه څه چې دې ورکړه دا به په موبایل کې ورکړي دغه ساحه نو دا به ډایرکټ کنیکټ کېږي دغه سره نو د دې مایک په ټوله کې خصوصیات دا دي چې د 250 مترو په فاصله باندې دا کولی شي چې غږ راواخلي 250 متره 250 متره کافي لرې ساحه ده نو ډېر ښه والی لري او پروفیشنل مایک دی که څه هم ما نه غوښته چې دومره قیمتي مایک واخلم د خپلو هغه د سکالرشپ د پیسو نه سپما کړې وه سیوینګ هم کړی نو په هغې مې واخیسته اوس الله توفیق راکړي چې تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړلی شو نو یکشنبه رخصت یې او نو په هر وخت فرصت پیدا کېده نو بس موبایل به راسره وي او هغې باندې به د خیر انشاءالله ویډیوګانې جوړوو نو ډېره مننه تاسو نه یوه هیله دا ده چې زموږ ویډیوګانې چې دي هغه درسره ډېرې شیر کوئ زموږ کوم یوټیوب چینل دی هغه درسره سبسکرایب کړئ او همدارنګه انسټاګرام او فیسبوک صفحې هم درسره فالو کړئ نو دا به ستاسې د خوا نه زموږ دپاره یو تشویق او موټیویشن وي او موږ به تاسو ته نورې جالبه ویډیوګانې جوړوو نظرونه او نیوکې هم راسره شریکوئ تر څو زموږ په کار کې ورځ تر بلې امپروومنټ راځي ډېره مننه السلام علیکم